ها د دې نه مخکې چې زموږ د والمارټ ټو والمارټ کوم کلاس و هغه کمپلیټ شو او زما د امید ده چې تاسو به په هغې باندې پوه شوي او تاسو ته به هېڅ قسم څه مسله اوس نه وي. ښه اوس چې زموږ کوم کلاس دی په دې کې به مونږ 2 سټیپ ډراپ شیپینګ زده کوو. اول به مونږ دا زده کوو چې دا 2 سټیپ ډراپ شیپینګ څنګه بزنس موډل دی. په دې کې چې مونږ سره کومه کرایټیریا ده بیا پروډکټ هانټینګ دی د هغې سورسینګ دی دا هر څه به مونږ بالکل سټیپ بای سټیپ زده کوو. ٹھیک شو. لومبی تاسو دا زده کوئ چې یاره د 2 سټیپ ډراپ شیپینګ اخیر څه شی دی. 2 سټیپ ډراپ شیپینګ او والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کې معمولی فرق دی او هغه څه فرق دی لکه فار ایگزامپل مونږ سره به والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کې انوینټري نه و موجود. مونږ ته به چې کله آرډر رالو مونږ به ډایرکټلی د والمارټ نه کسټمر ته شیپ کړه خو په دې کې به مونږ سره انوینټري موجود وي. ټیک ده. اول به مونږ انوینټري پرچیز کو او هغه به د ځان سره کیږدو هغه په خپل ویر هاوس کې کیدو. بیا چې مونږ ته د کسټمر د سایډ نه آرډر راځي نو مونږ به د خپل ویر هاوس نه کسټمر ته لیږو. لکه مطلب مونږ به اول د والمارټ نه یا مطلب داسې امیزون شو ای بی شو سیمز کلب شو د دې نه به مونږ مطلب داسې 10 یونټي 15 یونټي دا به پرچیز کو خپل ویر هاوس کې به یې کیږدو او د هغې نه به مطلب د امیزون پیکیجنګ کو یا د مطلب د والمارټ یا د ای بی د هغې پیکیجنګ به د هغې نه ختم کو او د خپل پیکیجنګ سره د خپل پیکینګ سره به مونږ بیا کسټمر ته شیپ کوو. په دې کې یو فایده مونږ سره دا ده چې په دې کې ریسک نشته ریسک پکې کم دی. ټیک شو. په دې کې ریسک ډیر زیات کم دی. تاسو به پوه شوي چې یاره 2 سټیپ ډراپ شیپینګ څه ته وایي. سمپل طریقې سره مونږ به مطلب 15 شپږ یونټي 10 یونټي داسې به پرچیز کو چې هغه هر یو پلیټفارم وي که هغه والمارټ وي که هغه امیزون وي که هغه ای بی وي یا مطلب هغه سیمز کلب وي د هغې نه مونږ 15 یونټي 10 یونټي داسې پرچیز کو او هغه به مونږ ځان سره په خپل ویر هاوس کې کیږدو. صحیح شو. به مونږ ویر هاوس کې کیږدو چې کله مونږ ته آرډر راځي نو مونږ به دا د خپل ویر هاوس نه کسټمر ته شیپ کوو. صحیح شو. لومبی سټارټ به مونږ د دې د پروډکټ هانټینګ نه اخلو چې یاره مونږ به د 2 سټیپ ډراپ شیپینګ دپاره پروډکټ هانټینګ څنګه کوو. خو تاسو دلته دا یو خبره په یاد ساتئ چې دغه پروډکټ هانټینګ چې دی دا تاسو د ډبلیو اف ایس دپاره هم کولی شئ. دغه پروډکټ هانټینګ چې دی دا زموږ د 2 سټیپ ډراپ شیپینګ دپاره هم دی او دا زموږ د ډبلیو اف ایس دپاره هم دی. لکه څنګه چې په امیزون کې اف بی آی دی داسې په والمارټ کې ډبلیو اف ایس دی والمارټ فولفلمنټ سروس. تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې په دې کې مونږ سره د امیزون په شانتې ټولز نشته چې مونږ د هغې په ترو باندې د ځان دپاره یو وینینګ پروډکټ فایند آوټ کړو. نو په دې کې به مونږ څه پروډکټ هانټینګ داسې دی چې هغه به مونږ مینولي کوو. اکثر چې دی مونږ په دې کې مینولي پروډکټ هانټینګ کوو. تاسو اول د دې کرایټیریا زده کوئ چې یاره مونږ سره به د یو وینینګ پروډکټ دپاره کومه کرایټیریا وي. نو اول تاسو ته ما ویلي چې یاره تاسو به دلته ریټینګ ته ګورئ چې کم از کم د 3 نه د دې ریټینګ کم نه وي. چې څومره د یو پروډکټ ریټینګ ښه وي نو د دې دا مطلب دی چې یاره د دې پروډکټ چې دی سیل ښه دی ځکه چې په دې باندې د کسټمر د سایډه پازیټیو ریویوز راځي. ټیک شو. اول به مونږ ریټینګ ته ګورو. دویمه خبره به په دې کې دا وي چې تاسو به د داسې یو پروډکټ طرف ته نه ځئ داسې پروډکټ سلیکشن به تاسو نه کوئ چې د هغې یا ویټ زیات وي او یا د هغې سایز غټ وي ځکه په دې باندې بیا ډېر زیات فیسونه راځي چې کوم پروډکټ چې دی ویټ زیات وي یا د هغې سایز غټ وي نو په دې باندې چې کوم سټوریج فیس وي یا شیپینګ کاسټ وي نو هغه په بیا ډېر زیات وي. په دې کې بیا تاسو ته پروفیټ مارجن نه پاتې کېږي. دویم تاسو داسې کوئ که نه چې یاره داسې پروډکټ طرف ته مه ځئ چې هغه هیز میټ وي مطلب داسې یو پروډکټ چې هغه په اسانه سره ماتي یا مطلب داسې یو پروډکټ چې هغه اور اخلي داسې پروډکټ سلیکشن به تاسو نه کوئ. که چېرته تاسو داسې پروډکټ سلیکشن وکړئ چې هغه مطلب په اسانه سره ماتیږي نو بیا به تاسو ته په هغې کې د ریټرن ایشو ډېره زیاته وي. اکثر داسې پروډکټ چې کله کسټمر ته شیپ کېږي نو په لاره کې هغه ډیمیج شي او چې کله ډیمیج شي مطلب هغه مات رامات شي نو واپس یې بیا تا ته کسټمر ریټرن کوي او ستا نه به ریفنډ اخلي. ټیک شو. بل به تاسو داسې کوئ چې یاره په لیسټینګ کې تاسو سره والمارټ نه وي ځکه چې په کوم لیسټینګ کې والمارټ ناست وي نو بیا به بای باکس صرف هغه سره وي تاسو ته بیا بای باکس نشي میلاوېدلی. بل تاسو داسې ګورئ چې په دې کې کم از کم 3 سیلرز ورکې وي
ټیک شو دا کرایټیریا ده موږ سره ښه د پروډکټ هانټینګ د شروع کولو نه مخکې یو ټول دی دا به تاسو ځان سره ایډ ټو کروم کوئ ټیک ده دا بالکل فری دی دا دی ګریبلی کروم ایکسټنشن دا دی پروډکټ سرچ ټول دا به ایډ ټو کروم کوي بیا چې کله تاسو هانټینګ کوئ نو تاسو ته به ډیره زیاته اسانتیا وي د دې په ترو باندې مطلب چې کوم یو پلیټفارم کې پروډکټ موجود وي لکه فار ایگزامپل تاسو یو پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کو په والمارټ کې د دې نه علاوه تاسو ته به دا ټولز ښیي چې یاره دا په نور کوم پلیټفارمز کې دا پروډکټ موجود دی لکه په امازون کې که چېرته وي تاسو ته به ښیي یا ای بی کې یا داسې علی بابا کې چې هر یو پلیټفارم کې موجود وي نو دا ټول چې دی دا به تاسو ته ښیي دا موږ سره ایډ شو ښه نو د هانټینګ موږ سره بلا شی میتډز دي ښه زه به تاسو ته ون بای ون چې دی هغه به زه تاسو ته پریکټیکلي ښیم ټیک شو تاسو ته ما مخکې مې ویل چې یاره دا میتډز چې دي او دغه ټریکس چې دي دا تاسو سیم د ډبلیو اف ایس دپاره هم یوز کولی شئ په هغې کې چې دی اولنی دی موږ سره والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ دپاره چې کوم پروډکټ هانټینګ موږ کوو نو یو میتډ موږ سره هغه دی لکه فار ایگزامپل دا موږ سره یو پروډکټ دی ټیک شو دا پروډکټ دی دا به موږ وګورو والمارټ سره که چېرته والمارټ سره دا پروډکټ موجود و نو بیا به موږ څه وکړو د والمارټ نه موږ 15 یونټې واخلو او خپل ویرهاوس ته به یې ولیږو او په هغې باندې به خپل پیکیجینګ وکړو او چې کله په دې باندې آرډر راشي نو بیا به دا موږ د خپل ویرهاوس نه کسټمر ته لیږو دې ته ویلی شي 2 سټیپ ډراپ شپینګ ګوره کرایټیریا به یې اول وګورو د دې کرایټیریا د موږ سره 4 ریټینګ ټیک دی دا ړومبنی میتډ دی موږ سره یعنې ړومبی موږ د خپل 2 سټیپ ډراپ شپینګ دپاره هانټینګ کوو د والمارټ نه ټیک ده دا پروډکټ دی ریټینګ یې بالکل زبردست دی تاسو به د دې زه صرف تاسو ته اگزامپل در کوم دا صرف زه تاسو ته طریقه ښیم باقي به تاسو ګورئ د دې ویټ وګورئ چې ویټ یې ډېر زیات نه وي او دغه یې وګورئ تاسو سایز یې وګورئ چې سایز خو به ډېر غټ نه وي دې کې سیلرز هم بالکل صحیح دي او سولډ اینڈ شپ بای سوپر مارټ مطلب والمارټ په دې کې نشته نو سیم تاسو به د دې ټایټل به داسې کاپي کوئ او دلته به دا سرچ کوئ تاسو کتلی شئ دا پروډکټ دی موږ سره سیم سیلر پرایس چې دی څو دی 17 او دلته چې دی والمارټ سره ملاویږي په 10 یا په 11 باندې نو تاسو به څه وکئ د دې نه به تاسو 15 یونټې تاسو راواخلئ د والمارټ نه یا والمارټ سره صحیح شو د والمارټ نه به تاسو 15 یونټې راواخلئ او دا به خپل ویرهاوس ته ولیږئ بیا په هغې باندې خپل پیکینګ وکئ چې کله تاسو دا ویرهاوس ته ولیږئ په دې باندې به خپل پیکینګ وکئ او چې کله تاسو ته آرډر راشي نو د خپل ویرهاوس نه به یې کسټمر ته شیپ کئ تاسو ته ما د دې نه مخکې کلاس کې هم دا هانټینګ ښودلی و په دې طریقې سره به تاسو کوئ یا تاسو داسې وکئ چې دا پروډکټ اوپن کئ او په دې کې سپایینګ میتډ وکئ دې کې به نور هم بلا شی پروډکټس وي دا کمپیر سیلر چې دي دا به اوپن کئ او دلته چې دی 1 by 1 زه به دا اوپن کوم دا هانټینګ چې دی دا تاسو سیم د ډبلیو اف ایس دپاره هم یوز کولی شئ زه تاسو ته دا یو خبره بار بار کوم او دا یو ټریک دی ګوره
که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د لانګ ټرم کار وکړئ، تاسو د پروفیټ هم جنریټ کړئ او ستاسو کار د لانګ ټرم وي، مطلب همیشه دی وي، نو بیا تاسو یو کار کوئ. صرف چې دی ډایرکټلی ډراپ شپینګ او خو بالکل ریکمنډډ نه دی. لکه مطلب تاسو د امیزون نه کسټمر ته پروډکټ شپ کوئ، یا مطلب ای بی نه، یا مطلب سیمز کلب نه، د دې نه ډایرکټلی ډراپ شپینګ چې دی هغه زه تاسو ته نه ریکمنډ کوم. خو او صرف والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ چې دی هغه هم تاسو مه کوئ، هغه هم ریکمنډډ نه دی. خو زه تاسو ته یو ټریک ښیم، او دا داسې ټریک دی چې په دې باندې موږ خپل هم کار کوو. په دې کې بس تاسو اکاونټ چې دی هغه بالکل سیکیور وي، مطلب د ریسک چانس چې دی هغه به ډېر زیات کم شي. تاسو داسې کوئ که نه، که چېرته تاسو خامخا ډراپ شپینګ کوئ، اول خو درته مه وویل چې یاره ډایرکټلی ډراپ شپینګ چې دی هغه زه تاسو ته نه ریکمنډ کوم، او صرف والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ چې دی هغه هم ریکمنډډ نه دی په نیو اکاونټ باندې. نو بیا موږ سره یو ټریک دی، هغه ټریک دا دی تاسو داسې کوئ که نه چې 30% چې دی هغه تاسو WFS کوئ. لکه فار ایگزامپل امیزون شو، یا ای بی شو، یا سیمز کلب شو، د دې نه داسې لس یونټې 15 یونټې پرچیز کوي، چې مطلب داسې یو 20 یونټې پرچیز کوي که نه، او هغه داسې یونټې چې یاره د هغې پرایس هم کم وي که نه، د هغې ویټ هم کم وي، او د هغې مطلب سایز هم کم وي. دا تاسو ولیږئ، خیر د تاسو ته په هغې کې پروفیټ مارجن نه وي، کم دی، خو دا به داسې وي که نه چې ستاسو اکاونټ به سیکیور وي. مطلب 30% چې دی تاسو WFS کوئ، او باقي چې دی تاسو والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کوئ، نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه به سیکیور وي. پروفیټ به تاسو د دې سایډ نه جنریټ کوئ، د ډراپ شپینګ نه. هغه چې دی دا 30% چې مونږ کوو که نه WFS، دا به د دې لپاره وي چې یاره زمونږ اکاونټ چې دی هغه به سیکیور وي. هغه د هغه سایډ نه به زمونږ د مطلب د پروفیټ تمه نه کوو. ټیک ده، هغه صرف د دې لپاره وي چې زمونږ اکاونټ صرف سیکیور وي. تاسو بیا وګورئ، تاسو به د سیل او د پروفیټ په خوند باندې پوه شئ که دا میتھډ تاسو اپلای کوو. دا خبرې چې دي دا تاسو ته څوک هم نه ښایي. په دې طریقې سره تاسو کار وکړئ، ستاسو اکاونټ چې دی به سیکیور وي، او ستاسو کار به زبردست روان. ټیک شو؟ دا پروډکټ به زه اوپن کړم. دا میتھډ تاسو ته ما مخکې هم ښودلی و، خو یو ځل دا زه بیا تاسو ته دوهراوم. ټیک شو؟ دې باندې خپله کرایټیریا اپلای کوئ، بالکل ریټینګ هم ټیک دی، والمارټ دې کې نشته، نه والمارټ هم په دې کې نشته، سولډ اینډ شپ بای د هني پلیس. ټیک شو؟ نور باقي چې دی دا به تاسو خپله چیک کوئ. ټیک ده؟ د دې سایز چې ډیر زیات غټ نه وي، داسې پروډکټ چې د هغې سایز چې دی ډیر غټ نه وي. دویم د هغې ویټ تاسو ګورئ چې ډیر غټ نه وي. ټیک ده؟ دا مونږ داسې کاپي کړو. چې دا کورس کله کمپلیټ شي او تاسو پرې باندې پریکټیکلی کار وکړئ او بیا کار سټارټ کړئ، زما دا امید ده انشاءالله ستاسو به مزې وي، او انشاءالله تاسو به موږ ته دعاګانې کوئ. ګوره ګوره هغه ټول چې دی مونږ دغه کو که نه، ما تاسو ته وویل چې یو ټول دی، دا تاسو ځان سره ایډ کړئ. د هغې ټول فایده دا ده، دلته تاسو کتلی شئ دا پروډکټ دی که نه، مونږ ته وایي چې یاره دا پروډکټ په امیزون کې موجود دی، دا دی، او په ای بی کې هم دا پروډکټ موجود دی. نو که چېرته تاسو ته دلته نه پیدا کېږي که نه، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ په امیزون باندې یا ای بی باندې، ډایرکټ به تاسو دا د مین ویب سایټ ته بوځي، او هلته به دا تاسو ته شو کېږي. ورته به تاسو دا وګورئ، سکرول کوئ، ګوره دا دی. ګوره تاسو یو بله طریقه هم ده، هلته مونږ سره پیک اپ 2 کې ملاویږي. پیک اپ 2 کې مونږ سره د هغې پرایس دی، ګوره دلته د تاسو ته ښیم. پیک اپ 2 کې مونږ سره د دې پرایس دی، دا پیک اپ 2 دی، دلته تاسو کتلی شئ 38.
خو اوس دا پروډکټ چې دی موږ سره پیک اپ 1 کې ملاویږي او پیک اپ 2 کې نشته. نو دا دی دلته چې دی موږ سره په 33 کې دی. داسې به ډېر پروډکټس وي. او مطلب پیک اپ 2 کې تا ته نه ملاویږي، پیک اپ 1 کې ملاویږي، خو پرایس به یې ښه وي. لکه دلته تاسو کتلی شئ نو چې دا موږ 2 پیک ولیږو دا دی 17. نو تقریبا چې څو راځي 34 راځي، 34 سمثینګ داسې راځي. نو بیا هم چې دی دا زموږ دپاره ښه دی. بیا چې کله موږ کسټمر ته لیږو نو موږ به بیا 2 پیک لیږو د دې ځینه. ټیک ده، ځکه پیک اپ 2 نشته. چې کله موږ فار ایگزامپل دا موږ لیست کو دا پروډکټ دا موږ لیست کو دا پروډکټ موږ لیست کو. چې کله موږ ته آرډر رالو، موږ چې کله د والمارټ نه دا شپ کوو کسټمر ته، نو والمارټ سره خو دا پیک اپ 1 دی. دلته تاسو کتلی شئ صرف 1 پیک دی او 17 کې دی. نو بیا به موږ څه کوو، موږ به دوه آیټمې چې دي هغه به بیا موږ کسټمر ته شپ کوو. دا طریقه ده. ټیک شو. ښه دا موږ سره یو میتډ و. دا ما تاسو ته صرف یو ځل دوهراو کو، تاسو ته به د دې ښه پته وي. ټیک ده. والمارټ نه به تاسو انوینټري پرچیز کوئ 12 یونټې، دا تاسو بای کوئ او دا به خپل دا به ویر هاوس ته ولېږئ او بیا به د هغې ځینه د خپل پیکینګ سره کسټمر ته شپ کوئ. دا موږ سره د هانټینګ یو میتډ. ټیک ده. اوس چې دی دویم میتډ دی موږ سره، موږ داسې هم کولی شو. دلته تاسو کتلی شئ چې کله تاسو دا ټول دغه کې ځان سره ایډ کوئ، دا ګریبلی دلته تاسو کتلی شئ ایکسټینشن ګریبلی پروډکټ سرچ دا ټول. نو د دې په تھرو بیا تاسو ته دلته شو کېږي چې یاره دا پروډکټ چې دی د والمارټ نه علاوه په کوم پلیټفارمز کې موجود دی. نو دلته موږ کتلی شو چې په امازون او ای بی کې دا پروډکټ موجود دی. که چېرته تاسو په امازون باندې کلیک وکئ داسې، دې کې ایرر دی، صبر وکړه. ای بی باندې به زه کلیک وکړم. تاسو کتلی شئ دا پروډکټ دی. دلته به تاسو وګورئ که په ښه پرایس تاسو ته میلاوېدو نو د دې نه مطلب 12 یونټې داسې پرچیز کړئ او خپل ویر هاوس ته یې ولېږئ. او د دې مطلب بیا به د دې نه مطلب دا پیکینګ به دې ختم شي هلته، او د خپل پیکینګ سره دا به تاسو کسټمر ته لیږئ. نو په دې کې بیا ریسک ډېر زیات کم دی. یا تاسو داسې هم کولی شئ چې د دې نه 12 یونټې پرچیز کوئ، بای کوئ او هغه بیا دغه ته ولېږئ، والمارټ ته ولېږئ WFS لپاره. تاسو داسې هم کولی شئ. ګوره یو خبره چې دا ما تاسو ته ویلي چې یاره دا سیم میتډ چې دي، دا ټریکس چې دي پروډکټ هنټینګ، دا تاسو د WFS لپاره هم کولی شئ. لکه فار ایگزامپل دغه پروډکټ دی، دا تاسو ته په ښه پرایس باندې میلاویږي د والمارټ سره. لکه دلته دی سیلر پرایس چې دی 24 دی یا 25 دی، او دلته دا تاسو او دا والمارټ سره میلاویږي په 15 باندې یا مطلب 18 باندې. نو تاسو به څه وکئ، د دې نه 15 یونټې داسې پرچیز کوئ، بای کوئ. 15 یونټې چې تاسو پرچیز کوئ په دې باندې تاسو WFS هم کولی شئ. د هغې به دا طریقه وي چې دا به اول به د دې نه مطلب د والمارټ چې کوم انوایس دی هغه به ترې ختم کوئ، هغه به ترې ریموو کوئ. ټیک ده. بیا به هغه تاسو راوالئ او هغه به د ویر هاوس ته ولېږئ، واپس به یې د والمارټ ویر هاوس ته ولېږئ او د هغې نه بیا تاسو په دې باندې WFS کولی شئ. دا طریقه ده. سیم همدغه میتډ چې دي دا تاسو د 2 سټپ ډراپ شپینګ دپاره هم کولی شئ او د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ دپاره هم. ټیک شو. بل تاسو کوشش کوئ چې ډیپ ریسرچ کوئ په دې باندې. لکه څنګه بل دا خبره ده که نه چې تاسو په دې باندې ډیپ ریسرچ کوئ، تاسو ګورئ چې په کوم ځای کې تاسو ته دا پروډکټ چې دی په ښه پرایس باندې میلاویږي. لکه فار ایگزامپل دا پروډکټ دی، دا والمارټ سره میلاویږي په 18 باندې او دلته چې دی سیلر پرایس چې دی 25 دی. صحیح شو. او والمارټ سره په 18 باندې میلاویږي. نو تاسو کوشش کوئ دا تاسو امازون سره مګورئ. کیدای شي امازون سره نور هم ښه میلاویږي، لکه هلته کیدای شي په 15 باندې میلاویږي یا هلته په 17 16 د والمارټ نه پرایس کم وي. بیا دغه رنګې تاسو په ای بی کې وګورئ، کیدای شي په ای بی کې د هغې نه هم ښه میلاویږي. نو چې څومره تاسو
ډیپ ریسرچ کوو تاسو ته به ښه ریزلټ میلاویږي. ټیک ده. دا میتھډ زه تاسو ته ښیم، په دې ټولو باندې به تاسو کار کوئ. زه تاسو ته 1 by 1 ټول میتھډز ښیم. اولنی دی مونږ سره مطلب والمارټ ټو والمارټ پروډکټ هنټینګ، هغې باندې تاسو پوه شوئ. تاسو به هنټینګ په کومې طریقې سره کوئ؟ ګوره اول به تاسو وګورئ د والمارټ سره، د والمارټ سره به تاسو وګورئ. د هغې نه بعد به بیا تاسو کوئ د امازون سره به وګورئ. لکه فار ایگزامپل دا دی، دلته ما سره ایرر راځي. چې ایرر راځي زه به داسې وکړم چې د دې دا ټایټل به زه کاپي کړم داسې. ضروري نه ده چې زه خامخا د ټول په ترو باندې وګورم. دلته به زه را چینج کړم. کوم ټایټل چې دی هغه دلته زه پیسټ چې څومره تاسو ډیپ ریسرچ کوو تاسو ته به ښه ریزلټ میلاوي. چې څومره ستاسو ریسرچ زیات و تاسو ته به ښه ریزلټ میلاوي. دلته ما سره مسله ده، صبر وکړه زه به بل دلته به زه په نیو ټیب کې اوپن کړم. دلته تاسو کتلی شئ په امازون کې موږ سره دا موجود دی، خو اوس یې پرایس ګورو. ګوره ما ته دا ښکاري دا پروډکټ ګورو ښه. سکس پوینټ 3 آی بي چې دا موږ سره څومره دی د دې نه مخکې پروډکټ چې دی 6.3 آی بي. تاسو ته ما وویل که نه دا دی 6.3 آی بي. په دې طریقې سره به تاسو ګورئ. ټیک ده. داسې د دې نه علاوه بیا تاسو په ایبی کې وګورئ. ریسرچ به تاسو په دې طریقې سره کوئ ښه، نو تاسو ته به ښه ریزلټ میلاویږي. دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو کتلی شئ دلته چې دی په 11 باندې میلاویږي 217.49. دا چې دی دا 20 LBS دی. صحیح شو. او دغه چې کوم دی که نه 6.3 LBS دا چې دی دا موږ ته
په 11 باندې ملاویږي. نو تاسو خپل سوچ کوئ. په امازون کې ګوره په والمارټ کې هلته تقریبا چې په 16 دی، ټیک ده. په امازون کې موږ ته بیا د هغې نه مطلب لږ په کم پرایس میلاو شو، په 14 باندې. په ای بی کې چې کله موږ وکتو نو موږ ته په څو باندې میلاو شو؟ په 11 باندې. څومره چې ستاسو ریسرچ زیات وي تاسو ته به ښه ریزلټ میلاویږي او ستاسو پروفیټ مارجن چې دی هغه به ښه وي. د سورسینګ دا طریقه نه ده، مطلب تاسو یو پروډکټ وکتو تاسو ته دا پته ولګېده چې یاره دا اوس زموږ د کرایټیریا ده. بیا تاسو والمارټ سره وکتو، په والمارټ کې تاسو ته $2-3 چې دی هغه ښه میلاویږي او بس بیا تاسو د والمارټ نه هغه پرچیز کوئ. داسې نه ده. والمارټ سره به وګورئ، د هغې نه بعد به امازون سره وګورئ، د هغې نه بعد به ای بی سره وګورئ، د هغې نه بعد به تاسو کوشش کوئ چې سیمز کلب سره وګورئ، بیا تاسو ټارګیټ سره وګورئ، بیا نور داسې لوکل دغه دي که نه ویب سایټس دي په هغې کې وګورئ چې په کوم کې تاسو ته ښه پرایس میلاوېدو تاسو د هغې نه انوینټري پرچیز کوئ. هسې تاسو مطلب د هغې پیکینګ به ختموئ، ډایرکټ ډراپ شپینګ خو نه کوئ که نه، یا به خپل ویر هاوس ته راغواړئ یا به تاسو په هغې باندې WFS کوئ. نو چې کله تاسو دا طریقه کوله تاسو ته به ډېر زبردست ریزلټ میلاویږي. ټیک شو؟ په دې باندې چې کله زه کلیک وکړم امازون باندې نو ما سره ایرر راځي. نو بیا که چېرته تاسو سره هم ایرر راتو داسې که نه، نو بیا تاسو کوشش کوئ چې دا ټایټل کاپي کوئ او د دې په تھرو باندې تاسو دا پروډکټ سرچ کوئ. دا طریقه ده موږ سره د پروډکټ هانټینګ. صحیح شو؟ په دې باندې به تاسو پوه شوي یې. مطلب اول به تاسو والمارټ سره وګورئ، د هغې نه بعد به امازون سره وګورئ، دا ټول به هم تاسو ځان سره ایډ کړئ. د امازون نه بعد به تاسو ای بی سره وګورئ. د دې نه بعد به موږ دا پروډکټ سیمز کلب سره سورس. سیمز کلب د ډراپ شپینګ یو مشهور پلیټ فارم دی. په دې کې تاسو ته ډېر په ښه پرایس باندې پروډکټ پیدا کېدلی شي. سیمز کلب تاسو دا یاد ساتئ ښه. لکه فار ایگزامپل زه به دلته اول اوپن کړم سیمز کلب. سیمز کلب دا ډیر زبردست دی. زما د خوښې چې کوم ویب سایټ دی هغه دی سیمز کلب. په دې کې تاسو ته ډیر زبردست پروډکټ پیدا کېدلی شي، ډیر زبردست او په ډیر په ښه پرایس باندې. اکثر چې خلک ډراپ شپینګ کوي ټول چې دي هغه ټول د سیمز کلب نه کوي. ها اول به تاسو دلته ساین ان شي، ټیک ده. خو زه کوشش کوم که چېرته موږ ته پرایس نشو کېدو د پروډکټ نو بیا به موږ ساین ان شو. دلته دا پروډکټ چې دی دا زه سرچ کوم. د دې دا طریقه ده که نه، لکه فار ایگزامپل دغه پروډکټ دی، تاسو به دا اوپن کوئ او د دې ټایټل چې دی دا به کاپي کوئ داسې. دا کله تاسو کاپي کوئ دلته به واپس لاړ شئ، سرچ بار کې به دا پیسټ کوئ. دا به سرچ کوم. صحیح شو؟ دا دی خو دا موږ سره بیل ویریشن دی، دا چې دی 25 دی، موږ سره تقریبا چې 16 آی پی. ګوره پروډکټ هانټینګ چې دی په دې کې پروډکټ هانټینګ او سورسینګ په دې کې به تاسو ډېر د ذهن نه کار اخلئ. ګوره تاسو ته خو ما وویل که نه چې اول به په والمارټ کې چیک کوئ او بیا به راشئ مطلب په ای بی کې به یې وګورئ، بیا به په امازون کې وګورئ، بیا به په سیمز کلب کې وګورئ. خو ګوره تاسو داسې هم کولی شئ، یو پروډکټ دی لکه فار ایگزامپل دا پروډکټ دی او دا تاسو ته څه نه څه ښه ولګېدو، نو تاسو د دې دا ټایټل چې دی دا کاپي کوئ
او هلته په والمارټ کې چک کړئ. کیدای شي دلته تاسو کتلی شئ د دې پرایس دی 24 یا 25 مې بي چې هلته د دې پرایس 40 وي. تاسو به داسې ټریکس استعمالوئ نو په دې بزنس کې چې دی بیا تاسو ډیر مخکې تللی شئ او تاسو ته به ډیر ښه پروفیټ پاتې کېږي. داسې تاسو په امازون کې هم کتلی شئ، لکه فار ایگزامپل تاسو په امازون کې یو پروډکټ اوپن کو، ٹھیک شو، هلته خو تاسو منتلی سیل هم کتلی شئ. د هلته مطلب د پروډکټ پوره ډیټیل چې وي هغه موجود وي. د هغې ځینې د هغې ټایټل کاپي کړئ او په والمارټ کې چک کړئ. کیدای شي په والمارټ کې چې دی د هغې پرایس چې په امازون کې مطلب کم وي او په والمارټ کې د هغې پرایس چې وي هغه زیات وي. نو بس بیا تاسو ډایرکټ د دغه نه امازون نه دغه سورسینګ وکړئ. دا طریقه ده، ټیک شو. خو دا موږ سره د سیمز کلب پروډکټ سورسینګ دی، ټیک شو. زه به یو بل پروډکټ چې دی خو دا موږ سره دا پروډکټ و یو منټ زه وګورم. سکرول ډاون به یې کوو خو به یې ګورو لاندې. دې کې ډېر زبردست پروډکټس دي او اکثر په دې کې هغه پروډکټس دي دا ټول په والمارټ باندې موجود دي. دا هم شته، دا ما خپل هم لیست کړی دی، دا هم شته، دا هم شته، دا هم شته. تاسو کتلی شئ دا، ټیک ده. زه به یو بل پروډکټ وګورم. زه به دا سرچ کړم. دغه میتډز چې دي دا تاسو د WFS لپاره هم کولی شئ. صحیح ده، دا ما کاپي کو دې ځای نه. زما په خیال دا پروډکټ دی. یو منټ زه وګورم. نه دا چینج لږ محنت به کوئ، خاص زړه به نه تنګوئ، دغه ته هنټینګ ته به زړه نه تنګوئ. دا ډېره مزه کوي. تاسو ته به ګوره دا دی زما په خیال 32 hours نه بس دې ته به ټایم تاسو ورکوئ. داسې دې کې پیدا کېږي پروډکټ. صحیح ده. یو پروډکټ نیم بل سرچ کوم، خو دا طریقه ده. دا به وګورو. ٹھیک شو. په دې طریقې سره به تاسو په سیمز کلب کې ګورئ. په دې کې ډېر زبردست پرایس باندې تاسو ته پروډکټ پیدا کېدلی شي. ټیک ده، خو زړه به دې ته نه تنګوئ. دا وګوره، دا ټول پروډکټ چې دي دا په والمارټ کې موجود دي. ضروري نه ده چې یاره مطلب تاسو د والمارټ نه پروډکټ راواخلئ او هغه په سیمز کلب کې چک کړئ. تاسو داسې وکړئ چې د سیمز کلب نه پروډکټ راواخلئ او هغه په والمارټ کې چک کړئ. تاسو داسې هم کولی شئ. ټیک ده. ښه، بل موږ سره ډېر یو زبردست میتډ دی او په دې باندې تاسو ډېر په اسانه طریقې سره پروډکټ فایند آوټ کولی شئ. دې کې به تاسو ته هغه ټول پلیټفارمز راشي په کوم کې چې دا پروډکټ موجود وي. ډېر ایزي میتډ دی. تاسو به په دې باندې یو کلیک وکړئ. داسې دلته تاسو لاندې کتلی شئ سرچ وذ ګوګل لینز. د ګوګل لینز په تھرو باندې به دا پروډکټ مونږ فایند آوټ کوو. نو دا به زه سرچ کړم. ګوره
تاسو کتلی شئ دلته چې په کوم ویب سایټس کې دی دا پروډکټ دا ماته دلته شو کیږي. دلته تاسو 1 by 1 ټول دغه پروډکټس ٹھیک شو. په دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ. دلته تاسو وګورئ ښه په آرام سره چې په کوم پلیټ فارم کې په کوم ویب سایټ کې تاسو ته په ښه پرایس میلاویږي نو تاسو د هغې نه دا پرچیز کړئ. دې ته ویلی شي ګوګل لینس. پکچر باندې به کلیک وکړئ داسې ټیک شو او لاندې به بیا سرچ کوئ ګوګل لینس. نو چې څومره هم دې سره نو دغه پروډکټ چې په څومره ویب سایټس کې وي نو تاسو ته به دلته شو کېږي. د دې نه علاوه تاسو داسې دا پروډکټ چې دی دا فایند آوټ کولی شئ. د دې دا ټایټل داسې کاپي کړئ ټیک شو او دلته سرچ کړئ ډایرکټ کروم کې سرچ کړئ. ګورو هانټینګ ته زه تاسو ته بار بار وایم چې کله تاسو هانټینګ کوئ سورسینګ کوئ دې ته به تاسو زړه نه تنګوئ. چې چا څومره زیات ټایم ورکوو هغه ته به ښه ریزلټ میلاوي، هغه به خوشحاله وي، د هغه به ښه سیل راځي، د هغه به ښه پروفیټ مارجن وي. زه منم دا ویډیو به مونږ نه لینتې شوي وي، دا مونږ نه ټایم به مونږ نه اخیستی وي، خو زه کوشش کوم چې هغه څه زه تاسو ته وړاندې کړم، هغه څه زه تاسو ته وښیم چې کوم باندې زه خپله کار کوم او ما ته د هغې نه ریزلټ میلاوي. ما تاسو ته مخکې م ویلي دي چې ګوره زه هغه څه تاسو ته نه ریکمنډ کوم چې په هغې باندې زه خپله کار نه کوم او د هغې نه ما ته ریزلټ نه دی میلاو شوی، هغه ما سکیپ کړي دی دې نه. که چېرته ما دا کورس لینتې کولی نو دا بیا د 10 غنټو نه زیات وي، ټیک ده، خو زه داسې نه کوم. زه به تاسو ته هغه څه ښیم چې د هغې نه تاسو ته فایده میلاو شي، چې تاسو ته ریزلټ میلاو شي. خلا ټایټل چې دی دا به زه کاپي کوم داسې. ګوره دلته هم تاسو کتلی شي ټایټل په ترو باندې دا هغه پروډکټس دي، دا یې همدغه دی که نه، بلکل ایګزیکټ. په دې طریقې سره تاسو یو ویب سایټ چې دی هغه اوپن کوئ او په هغې کې د دې پرایس ګورئ. تاسو ته مخکې پته وي د دې نه، تاسو به دا په والمارټ کې هم چیک کړئ، د هغې پرایس به هم تاسو ته پته وي. دغه رنګې په ایبی کې، امازون کې، سیمس کلب کې، دغه رنګې په نور ویب سایټس کې وګورئ چې په کوم کې تاسو ته په ښه پرایس میلاوېدو د هغې نه تاسو پرچیزینګ وکړئ. که هغه تاسو د 2 سټیپ ډراپ شپینګ دپاره کوئ یا د WFS دپاره. ټیک شو، 1 by 1 تاسو دا په دې ویب سایټ کې کتلی شئ. خو تاسو به کوشش کوئ، ګوره تاسو ته ما مخکې ویلي چې ډیپ میچینګ به تاسو کوئ. لکه دلته دې کې ډېر زیات ویریشن راځي، دا دی که نه. دلته تاسو وګورئ دا چې دی دا 34 اوز دی. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو ایگزیکټ دغه پروډکټ چې دی دا پرچیز کړئ، دا 34 اوز والا پروډکټ، ټیک ده. که چېرته د دې په ویټ کې یا په ویریشن کې معمولی فرق و نو بیا به تاسو ته ډېرې زیاتې مسلې راځي، تاسو ته به ریټرن او ریفنډ بیا ایشو کېږي. دې سره به ستاسو اکاونټ هم خرابېږي او تاسو ته به بیا لوس رسېږي، مطلب ستاسو به بیا نقصان کېږي. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو ډیپ میچینګ وکړئ، چې کوم پروډکټ په والمارټ کې دی چې ایگزیکټ تاسو هغه پروډکټ چې دی هغه تاسو فایند آوټ کړئ، ټیک ده. ښه، اوس د دې نه بعد چې دی، د دې نه بعد که چېرته تاسو ته داسې اندازه ولګېده چې یاره دا پروډکټ چې دی په 2 سټیپ ډراپ شپینګ کې هم زموږ دپاره بیسټ دی، مطلب د دې سیل هم ښه دی او په دې کې پروفیټ مارجن هم ښه دی، نو بیا تاسو ته پکار دی چې تاسو دا په بلک کې پرچیز کړئ یا تاسو د برانډ نه اپروول واخلئ د دې، ټیک شو، په بلک کې. اوسه پورې چې مونږ کومه خبره کوله نو هغه د 15 یونټو خبره وه. که چېرته مونږ 2 سټیپ ډراپ شپینګ کوو نو هغې کې به مونږ 15 یونټې پرچیز کولی، او که WFS به هم کوو نو هم ما تاسو ته وویل چې یاره تاسو کوشش کوئ چې سټارټ کې تاسو د کمو یونټو نه سټارټ واخلئ، چې تاسو د 20 یونټو نه زیاتې پرچیز نه کوئ، ټیک ده. نو برانډ چې دی هغه خو تاسو ته 20 یونټې نه درکوي، د هغې خو به MOQ زیاته وي، صحیح ده. د برانډ خو MOQ زیاته وي، هغه خو تاسو ته 20 یونټې نه درکوي.
خو که چېرته ستاسو ټیسټینګ کامیاب شي، تاسو ته پته ولګېده چې یاره دا پروډکټ چې دی دا اوس زما لپاره بالکل بیسټ دی او زما لپاره په دې کې نقصان نشته او په دې کې پروفیټ هم شته او د دې سیل هم ښه دی، نو بیا تاسو بل سټیپ به ستاسو څه وي؟ تاسو کوشش کوئ چې دا بیا تاسو په بلک کې پرچیز کړئ. که ستاسو بجټ ښه وي نو بیا دا تاسو په بلک کې پرچیز کړئ، یعنې په غټ مقدار کې پرچیز کړئ. نو د هغې لپاره به تاسو کوشش کوئ چې یا خو تاسو دا پروډکټ د برانډ نه پرچیز کړئ، یا تاسو د برانډ د سپلایر نه پرچیز کړئ، او یا تاسو د علي بابا نه پرچیز کړئ. نو د هغې څه طریقه ده؟ اول زه تاسو ته دا ښیم چې یاره موږ به د برانډ نه سورسینګ څنګه کوو. که چا په امازون باندې کار کړی وي هغې ته به آلریډي پته وي، خو که چا په امازون باندې کار نه وي کړی هغې ته به د دې باره کې آیډیا نه وي. تاسو به داسې وکړئ که نه، دلته اوس ما سره اوس ایرر شو کېږي. دلته چې کله زه په امازون باندې کلیک وکړم نو دلته ما سره ایرر راځي. نو زه به دا ټایټل چې دی دا به زه کاپي کړم داسې، او زه به دا بل ټیب کې اوپن کړم. په امازون باندې چې کله تاسو ډیپ انالیسس کوئ، د یو پروډکټ ډیپ انالیسس کوئ، نو دلته یو ایکسټنشن دی ما به ایډ کړی مې د ځان سره، او تاسو ما د ځان سره ایډ کړئ. ډېر زبردست دغه دی ایکسټنشن دی، سیلر سپرایټ په ترو باندې دا دی سیلر سپرایټ، دا دی سیلر سپرایټ کروم ایکسټنشن. دا به تاسو د ځان سره ایډ ټو کروم کړئ. مې بي چې دا ما ځان سره ایډ کړي، ما سره ایډ نه دی، دا به زه ایډ کړم. په دې طریقې سره به تاسو دا د ځان سره ایډ کړئ. ټیک شو؟ دا اوس تاسو سره پروډکټ ټوله ډیټا ښیي، د هغې منتلي سیل، په هغې کې څومره سیلرز دي، ټول ډیټا به تاسو ته ښیي. نو مونږ به د برانډ نه څنګه پرچیزنګ کوو؟ که چېرته تاسو د برانډ نه ډایرکټلی پرچیزنګ وکړئ او تاسو ته په ښه پرایس باندې میلاو شي، پروډکټ هم ستاسو د کرایټیریا مطابق وي، نو بیا ستاسو چې دی دا بالکل لانګ ټرم کار دی. تاسو به بیا ډېر زیات خوشحالئ، تاسو ته به هېڅ قسم څه مسله نه راځي. دلته به زه دا ټایټل چې دی دا به زه دلته پیسټ کړم. دا ټایډ والا چې دی که نه دا ټول یو برانډ دی. ښه، مونږ صرف د دې برانډ سره کانټیکټ کوو. چې کله مونږ د دې برانډ سره کانټیکټ وکړو او مونږ ته اپروول راکړو، نو یوازې دا پروډکټ نه دې سره به نور هم ډېر زبردست پروډکټس وي. دې ته وګورئ هر یو پروډکټ څومره سیل دی. دا اوس ډېر غټ برانډ دی، دا مشکل ده که دا تاسو ته اپروول هم درکړي، خو زه تاسو ته صرف طریقه ښیم. د دې سیل ته وګورئ، منتلي سیل 100K سیل، دې ته وګورئ 1000 پلس سیل. اوس به موږ د دې برانډ سره کانټیکټ څنګه کوو؟ د ټایډ پروډکټ چې کوم برانډ دی، په دې پروډکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. داسې تاسو به دا په امازون کې اوپن کوئ. ښه، چې کله تاسو د دې برانډ سره کانټیکټ کوئ نو په د دې برانډ به تاسو ته په امازون کې شو کېږي. دا ځکه ما په امازون کې اوپن کړو. ګوره دلته به تاسو ته د دې پروډکټ ټول ډیټیلز ښکاري. دلته تاسو کتلی شئ برانډ چې دی ټایډ، منتلی سیل هم تاسو معلومولی شئ. دا پروډکټ دی، برانډ چې دی
برانډ چې دی ټایټ. نو دا نیم به زه دلته کاپي کړم داسې او دلته به زه سرچ کړم چې ستاسو کوم یو مارکیټ وي. یو اس اے. اوس زموږ مارکیټ چې دی یو اس اے دی. نو ټایټ برانډ ان یو اس اے زه به دا سرچ. ګوره تاسو کتلی شئ ټایټ.com. تاسو باندې برانډ ویب سایټ څنګه معلومه وي چې کله د هغې ویب سایټ د هغې په نیم باندې و، د هغې په نوم باندې و، نو تاسو پوه شئ چې دا د دې آفیشیل ویب سایټ دی. دې سره مو د ټایټ پروډکټس دي، خو د دې ویب سایټ ته تاسو وګورئ eCommerce.com. دا چې دی دا اوس د برانډ آفیشیلي ویب سایټ نه دی. نو دا به زه اوپن کړم. دې سره به اوس مونږ کانټیکټ څنګه کوو برانډ سره. چې کله تاسو دا اوپن کړئ تاسو کتلی شئ دا د دې مین ویب سایټ دی. سکرول ډاون به کوئ لاندې ښکته به راشئ. بیخي به ښکته راشئ. ګوره دلته تاسو کتلی شئ کانټیکټ اس. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته تاسو دې ته ایمیل هم کولی شئ او دلته کالز، مطلب تاسو دې ته کال هم کولی شئ. که چېرته تاسو دې ته ایمیل کوئ یا تاسو دې ته کال کوئ. خو تاسو ته زه بار وایم څنګه چې په امازون کې به موږ سره یو پروفیشنل ایمیل و، داسې به موږ سره په والمارټ کې یو پروفیشنل ایمیل وي. چې زموږ کوم پرسنلي ایمیل دی دا کوم جیمیل موږ یوز کوو په دې باندې موږ برانډ سره کانټیکټ نه کوو. ټیک ده. د دې لپاره خپل یو ایمیل وي پروفیشنل. تاسو یا یوټیوب کې په هغې باندې ویډیوز وګورئ او یا تاسو هغه پرچیز کولی هم شئ. نو په هغې باندې تاسو برانډ سره کانټیکټ کوئ. او دلته کال دی. نو که چېرته تاسو کال کوئ نو وای کی نمبر به پرچیز کوئ او برانډ سره به کانټیکټ کوئ. ټیک شو. دا و موږ سره برانډ. اوس دا ډېر غټ برانډ دی، کیدای شي دا تاسو ته اپروول درنه کړي. نو بیا د دې سپلایرز هم شته. سپلایر به موږ څنګه فایند کوو؟ تاسو به داسې وکړئ. ګوره ټایټ سپلایرز and USA یا ټایټ هولسیلر and USA یا ټایټ ډسټریبیوټر and USA. داسې تاسو دا سرچ کولی شئ. زه به سپلایر کوم. دا لومبی به زه اوپن کوم. دا نه دی. ګوره دا PNG پروفیشنل هولسیل ټایټ دا به زه اوپن کوم. ګوره دا اوس دغه دی سپلایر دی هولسیلر دی د ټایټ. دې سره که چېرته تاسو کانټیکټ وکړئ نو دا تاسو له بیا ایزیلی اپروول درکوي. هماغه د کانټیکټ هماغه یو طریقه ده. سکرول ډاون به کوئ داسې. سکرول ډاون به کوئ. ګوره دې سره ډېر زیات پروډکټس دي. دې ته وګورئ دا ډېر زبردست سپلایر دی. بنټي چې دی دا په د بنټي اپروول که چېرته تاسو ته میلاو شو یا دا دی دا چیرمن مسټر کلین ټول ورسره هغه پروفیشنل برانډز دي ورسره که نه چې دا په والمارټ کې ډېر زیات هاټ سیلینګ پروډکټس دي. که چېرته تاسو ته دې یو هولسیلر تاسو ته اپروول درکو دي نو دې سره بیا نور هم ډېر زبردست پروډکټس دي. ټیک شو. دا اوس ټول هغه غټ غټ برانډز دي
او د دې پروډکټ ډیر زیات هارد سیلینګ دی. ګوردارې لاندې ډایرکټ تاسو ته کنټیکټ اس باندې تاسو کلیک وکړئ یا ګوردارې فون نمبر په دې باندې تاسو دې سره ډایرکټلی دغه کولی شئ کنټیکټ کولی شئ. که چېرته تاسو دې ته کال وکړئ نو په هغې باندې به تاسو ته ښه ریزلټ میلاویږي. د ایمیل نه کال ډېر زیات بیسټ دی. خو بیا هم ګوره دا چې دی دا فون نمبر دی او یا تاسو دې سره یا تاسو دې ته ایمیل کوئ نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ داسې ګور دا ټول ډیټیلز چې دا به تاسو دلته پوټ کړئ او کنټیکټ تاسو د دې ځینه کولی شئ. پی ان جي پروفیشنل دا یو غټ سپلایر دی. ټیک شو. د برانډ تاسو ته اوس پته لګېدلي وي چې یاره برانډ سره موږ څنګه کنټیکټ کوو د هغې سپلایر سره به څنګه کنټیکټ کوو. دا کیورډ چې دا تاسو چینج کوئ سپلایر مطلب ټایډ سپلایر ان یو اس اے ټایډ هولسیلر ان یو اس اے ټایډ ډسټریبیوټر ان یو اس اے په دې طریقې سره تاسو ته به د دې سپلایر چې دي هغه تاسو ته شو کېږي. ټیک شو. ها اوس د دې نه بعد موږ سره بل میتھډ دی علي بابا. همدا پروډکټ دی دا پروډکټ دی دا به زه اوپن کړم. تاسو ته ما ویلي چې دا ایکسټینشن چې دی دا به تاسو ځان سره ایډ کړئ. همدا پروډکټ دی دا ما په والمارټ کې وړومبی فایند آوټ کړی دی. زه به لاندې دا سکرول ډاون کړم. دلته تاسو کتلی شئ علي بابا. دا اوس موږ په علي بابا کې ګورو. تاسو به داسې کوئ که نه دا ایکسټینشن چې دی که نه کروم ایکسټینشن دا به تاسو د ځان سره ایډ کړئ. د دې ایکسټینشن په تھرو باندې به تاسو د پروډکټ برانډ هم معلومولی شئ او تاسو چې دی تاسو ته به دا هم شو کېږي چې یاره دا په کوم ویب سایټ کې دی. ګوره اول زموږ د سورسینګ طریقه څه وه. اول دا موږ په دغه باندې چیک کوو په امازون باندې. په امازون باندې چې کله موږ دا چیک کوو مطلب موږ ته پته ولګېده چې یاره دا یو ښه پروډکټ دی. بیا چې کله موږ د دې دغه معلومو برانډ معلومو نو په والمارټ کې خو موږ ته پته نه لګېده چې یاره د دې برانډ څه نیم دی. دلته موږ ته نه شو کېدو. ټیک ده. نو بیا موږ دا په امازون کې اوپن کو هماغه پروډکټ نو په امازون کې موږ ته د دې د برانډ نیم چې دی هغه شو. اوس دغه رنګې موږ دا پروډکټ چې دی دا په علي بابا کې معلومو. نو که چېرته تاسو دا پروډکټ په علي بابا کې معلوموئ نو دا پروډکټ به تاسو په دغه کې اوپن کړئ په امازون کې. په امازون کې چې اوپن کړئ نو تاسو به مخکې نه تاسو دا سیلر سپرایټ ایکسټینشن چې دی دا به تاسو انسټال کړی وي. دلته که چېرته تاسو لاندې وګورئ مطلب که چېرته تاسو دا پروډکټ لږ رنګې سکرول ډاون کړئ نو دلته لیکل شوي دي علي بابا. په دې باندې به زه کلیک وکړم. ډایرکټلی دا موږ سره په علي بابا کې اوپن شو. دلته به تاسو ته ډېر په ښه پرایس میلاویږي. دې کې مختلف سپلایرز دي او د هغوی مختلف پرایس دی. ګوره تاسو کتلی شئ دلته همدا پروډکټ دی په 50 سنټ باندې 50 سنټ په $3 په $4 باندې تاسو به دې سره خبره وکړئ او دا پروډکټ چې دی دا تاسو پرچیز کولی شئ. په دې طریقه مختلف سپلایر دي. تاسو به دې سره خبره وکړئ خو د دوی MOQ چې وي زیاته وي. دلته تاسو کتلی شئ ګورئ 1000 یونټس 1000 یونټس 1000 یونټس 500 یونټس. تاسو به اول دې سپلایر سره داسې خبره وکړئ چې یاره موږ ستاسو نه په بلک کې پرچیزنګ کوو
یعنی په غټ مقدار سره ستاسو نه پرچیزینګ کوو، خو لومبی موږ ستاسو را پروډکټ چې دی په دې باندې ټیسټینګ کوو چې ستاسو پروډکټ څنګه دی. نو د ټیسټینګ نه بعد به بیا موږ ستاسو نه په غټ مقدار کې پرچیزینګ وکړو. تاسو به د دې نه 50 یونټ پرچیز کوئ، خو تاسو به لومبی دا معلومات هم وکړئ چې یاره په دې باندې به شیپینګ څومره راځي، ځکه چې اوس چاینا نه شیپینګ چې دی ډېر زیات دی US ته. نو تاسو به اول دا معلوم کړئ چې یاره په دې باندې شیپینګ څومره راځي. نو د هغې نه بعد به تاسو د دې نه پرچیزینګ، که چېرته مطلب تاسو WFS کوئ یا تاسو 2 سټیپ ډراپ شیپینګ کوئ په دې طریقې سره. ګوره تاسو داسې هم کولی شئ، یا خو تاسو ته مې وویل چې یاره د امازون په ترو باندې تاسو د امازون نه تاسو ډایرکټلی علي بابا ته تللی شئ. صحیح ده. او تاسو داسې هم کولی شئ که چېرته تاسو په هغې کې کنفیوز یئ، صحیح شو، که تاسو په هغې کې کنفیوز کېږئ نو تاسو داسې هم کولی شئ چې یاره دا ټایټل چې دی دا به تاسو کاپي کړئ داسې، ټیک شو، او علي بابا دلته به تاسو دا سرچ کړئ داسې. ګوره دا پروډکټ تاسو به دلته دا 1 by 1 چې ستاسو کوم پروډکټ وي د هغې پرایس به وګورئ. یا تاسو داسې هم کولی شئ چې دا پروډکټ دی په دې باندې کلیک وکړئ او د دې دا ایمیج چې دی دا د ځان سره سیو کړئ. سیو هم کو، د دې نیم تاسو چینج کړئ، لکه دلته به زه نیم ورکړم KH په نوم باندې ما سیو کو. اوس زه دا ایمیج سیو ګوره اپلوډ به کوم، دلته ایمیج باندې ما کلیک وکړو او ډاونلوډ KH دا دی، دا ایمیج دی، دا به دلته زه اوپن ګوره ورته اوس دا دی. تاسو کتلی شئ دا پروډکټس کې دلته ماته په څو باندې میلاویږي، په 50 سنټ باندې، خو دلته MOQ زیاته ده. تاسو به وګورئ چې کوم یو پروډکټ دی کې ډېر زیات ویریشن دي، تاسو به دې سره دا ډیپ میچ کوئ، ډیپ میچینګ به وکړئ. څومره دی 4 months او 100 لوډز 100 لوډز، او څومره اوز دی 132 FL اوز. دې سره به تاسو دا وګورئ. په دې طریقې سره تاسو هانټینګ کولی شئ. او دلته پرایس څومره دی، دلته چې دی 20 دی او دلته 50 سنټ یا مطلب $1 داسې به تاسو دا وګورئ. تاسو به دې سپلایر سره چیټ وکړئ. اوس چیټ به تاسو څنګه کوئ، لکه فار ایگزامپل دا پروډکټ دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او چیټ ناو په دې باندې به کلیک وکړئ. میسنجر په دې باندې به کلیک وکړئ داسې. صحیح شو. داسې دلته به تاسو د دې ځای نه تاسو دې سره چیټ کولی شئ. ټیک شو. دا د کانټیکټ دا طریقه ده. امید ساتم چې انشاءالله دغه د هانټینګ او د سورسینګ چې کوم میتډز په دې باندې به تاسو ډېر ښه پوه شوي یئ. کوشش کوئ تاسو ډیپ ریسرچ کوئ، چې څومره ستاسو ریسرچ زیات و هغومره به تاسو ته ښه ریزلټ میلوي. او انشاءالله دا زه تاسو ته ګارنټي در کوم چې دا کورس کله کمپلیټ شي او تاسو هر یو سټیپ په صحیح طریقې سره فالو کړو، نو په 3 میاشتو کې دننه چې ستاسو ارنینګ اب سٹارټ شي. دا زه تاسو ته ګارنټي در کوم، خو شرط به دا وي چې تاسو دې ته ټایم ورکړئ. دا 3 months دي چې دا تاسو لګاتار کار وکړئ. ټیک شو. زړه تنګ نه کوئ او خپل محنت چې دی هغه جاري وساتئ. دا و زموږ د پروډکټ هانټینګ او د سورسینګ کلاس.